سلامونه او نیکې هیلې. غواړم چې په دې لنډه ویډیو کې د ډرامې د ترانسکریپټ یا متن اړولو هغه طریقه درته وښیم چې دا څنګه کیږي، چې باید څنګه صحیح وشي. اول خو دغه یو مثال واخلئ چې دوی څنګه کړی دی، یوه بیلګه ده. اوس د سیګمنټ برخې ته وایي چې مطلب مونږ دغه وایس برخې کوو. دغه ورور یا دغه خورکۍ دغه متن چې دغه وایس ته هر یو برخه کړی چې دغه ځای کې مثلا اول سیګمنټ دغه ځای کې ده چې دغه ځای کې ویلي دي چې نوی کور نوی ژوند ډرامه. دلته ټایم معلوم دی چې له دې نه تر دې ځای پورې خان غږېدلی دی په نیچرل غږ باندې او دا یې متن دی. بیا دا بل هم داسې دی چې مطلب تر دې ځای پورې بیا کولی شئ دا هر غږ دا سیګمنټ هم چې جوړ کړو، سیګمنټ به بیا بل غږ کوي. اول غواړم چې دا یو بیلګه درته وښیم چې دا صحیح بیلګه ده. دلته اوس مطلب دا هر یو سیګمنټ یا هره برخه چې تاسو جوړه کړې بیل اورېدلی هم شئ. که غلطي وه پکې ډیلیټ کولی شئ، بل سیګمنټ پاس هلته کولی شئ چې تاسو یې جوړ کړئ. هغه جوړولو طریقه باندې غږېږي. اوس دلته دغه د معجبینه خوشحاله وه چې ډېر زر به د حمیدې لاسونه په نکریزو کړي او د احمد په واده کې به چمبه ووهي. نو دا مطلب کولی شي دلته بیا وامرئ او یا بل سره مرج کړئ، هغه بل سره که بیخي لنډ هم جوړ کړي وو. نو مرج پکې مه کوئ، مطلب اول نه مطلب صحیح سیګمنټ نه واخلو، خو د مرج آپشن هم مونږ لرو. دا مې درته یو صحیح بیلګه درکړه. اوس ځینې بیلګې دي چې د ځینو ملګرو کړي دي چې هغه صحیح نه دي. زه به یو لوډ کړم. دلته خو صحیح دې باندې کار نه دی شوی. اوس په دغه کې هم کار نه دی شوی. یو بل لوډ کړو چې کوم اوس دغه مثال واخلئ. تاسې دغه ټول وایس په یو سیګمنټ کې کړی دا ټول هغه دی. نو ډېر خواري هم پرې کړې ده او بیا ډېر لکه دې نه به ډېر ټایم هم اخیستی، ځکه چې دا لیکل داسې په هغه باندې وخت ورکول او دا ټایپینګ کول دا ډېره انرژي غواړي. دا اسانه کار نه ده، ځکه او بیا په دې هغه کې هغه کول دي. نو هغه سیګمنټیشن کې ځینې برخې کولی شي تاسو غم کوي لرې کړي. دې اوس یو سیګمنټ جوړ کړی دی، یو سیګمنټ جوړ شوی دی. اوس دا باید داسې وایي، مطلب وایم چې سیګمنټ اوس دې کې جوړوم، دا تر دې ځای نه تر دې ځای پورې بل سیګمنټ شو. دغه ځای کې ما سره سیګمنټ جوړ شو، دلته لاندې دلته دویم سیګمنټ شو. بیا دغه ځای کې دا اورمه، دلته دغه ځای کې دا اورمه دا سیګمنټ ما جوړ کړ. دې کې څه شی ویل شوي دلته پلی کولی شم. چې پلی مې کړ دلته چې هغه کو دلته یې بېرته ورته متن لیکم چې دا متنو دا چا ویلی دی، هغه د هغه ویونکي نوم انتخابوئ او بیا دا په کوم غږ کې ویل شوی دی. نو خفه دی، خوشحاله دی، هغه دی. نو دا کولی شي چې همداسې جوړ کړئ. نو دا اوس مثال دا سکرپټ ټول لیکلی هم دی، خو بیا هم مطلب د مشین دپاره په کار دومره نشي راتلی، که نه ډېره خواري یې کړې ده. نو داسې سیګمنټ چې جوړ شي، هر کس پکې بیل معلوم شي، هره جمله پکې بیله معلومه شي، هر سیګمنټ یا هره برخه کولی شي تر 5 نه 10 پورې ان تر 15 ثانیو پورې اوږدولی شي. نو دا سیګمنټ شو. اول زما به دا هغه مشوره چې اول ټول کیسټ واورئ، مطلب دا ډرامه خستکونه نه ده. نو اول یو کیسټ واورئ، هغې کې مطلب پوه شئ چې کوم ځای کې څوک غږېدلی او څومره هغه دي، څومره ویونکي دي په دې کیس کې. نو هغه سپیکران به هم په هغه بیا به ورو همدغه رقم لکه بل سیګمنټ کې ایډ کومه، زما بل سیګمنټ دې نه تر دې ځای پورې شو، بل مې دې ځای کې دا بل سیګمنټ هم لاندې ایډ شو، بل چې شو دلته وړوکی شو، دلته دونه شو. بل اورلیپ څه شي ته وایي؟ اورلیپ دې ته وایي چې په یو بل باندې دغه سیګمنټونه ور واوړي. یو خو یې دا جوړ کړو، وایي چې د دې ځای نه تر دې ځای پورې بل جوړوم. نو دا څنګه امکان لري چې دا خبرې دې په دې کې وي او دا دې په دې کې وي؟ نو یو چې ختمیږي بل سیګمنټ شروع کېږي دغه ځای نه. منځ کې که څه غږ یا شور یا څه اوازونه وي، هغه هم پکې سکیپ کولی شئ. ضرور نه دی چې ټول 100% یا 100% دا ټول کور کوي، 80% 80% هم کولی شئ کور یې کړئ او سیګمنټونه جوړ کړئ. مننه. بیا هم که څه پوښتنه وه کولی شئ چې په ګروپ کې پرېږدئ.